ښځې سره دوه کارونه چې ډیر زیات ضروری دي دا ورسره خامخا وکړئ او د زندګۍ نه د ژوند نه خوند واخلئ. دا دوه کارونه کوم دي؟ که تاسو ځان خبرول غواړئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ. دوستانو په دې چینل کې موږ تاسو ته همیشه تازه خبرونه او د ژوند روزمره معلومات شریکو چې تاسو د هغې نه څه زده کړه وکړئ. که تاسو ته معلومه وي نو نن سبا دې کې شک نشته چې په هر کور کې مسلې مسایل پیدا دي، خو دغه مسلو مسایل حل کولو لپاره دوه داسې طریقې که تاسو پرې عمل وکړئ نو زه په یقین سره وایم او دا دعوه کولی شم چې ستاسو کور او ستاسو زندگی به د خوشحالۍ ډکه شي، ستاسو ښځه به ستاسو نه راضي وي او ستاسو په کور کې به هر قسم خوشحالي راشي او میسر بشي. په هغې کې لومړی چې ډېر ضروري کار دی هغه دا چې هر خاوند ته پکار دی چې صبر او حوصله په ځان کې پیدا کړي. صبر او حوصله د دې لپاره ضروري ده چې اکثره وخت مشکلات د دغه وخت نه پیدا کېږي کله چې یو خاوند راپاسي خپلې ښځې ته برنه حقه مور پلار خاندان ورونه خویندې د هغې مشران کنځي او په سپکه باندې یادوي، نو دا د ښځې په زړه کې یو قسم بغض کینه حسد دا د ښځې په زړه کې د خپل خاوند په خلاف ورغورځوي او بیا د دې انجام ډېر زیات خراب کېدلی شي. نو په دې وجه باندې په ځای د دې چې تاسو کنځل سپکې بدې ردې ووایئ نو ښځه پوه کړئ او هغې ته په هغه خبره باندې پوه کړئ د کومې خبرې د وجې چې تاسو ته مشکلات جوړ دي. دویم ضروري خبره هغه دا چې کوم کار هم چې تاسو نه شوی وي ستاسو په کور کې شوی وي نو هغه هر څه چې وي دا د الله پاک د طرفه وي، خو تاسو یې په نیک پال باندې ونیسئ. یعنی یو کار دی هغه شوی دی نو تاسو داسې مه کوئ چې په هغې باندې تاسو خپله مېرمن بېعزته کوئ یا هغه په هغې باندې ملامته کوئ، بلکې په خپل منځ کې هغه خبره په ښه طریقې سره را جوړه کوئ او د یو بل خفګان ته هغه خبره مه رسوئ، ځکه چې هغه کار هسې هم شوی وي. یعنی تاسو د خپلې مېرمنې د خپلې ښځې په مشوره یو کار کړی وي هغه کار بیا غلط نتیجه ورکړي نو تاسو بیا خپله مېرمن مه ګرموئ. دا خبره ډېره زیاته ضروري ده. هر څوک په کورونو کې د دې وړو خبرو د وجې مسلې راپېښوي او دا د هر کور مسلې جوړې شوي دي. نو زما د دې ویډیو مقصد دا و چې تاسو په هغه خبرو باندې پوه کړم چې د کومو خبرو نه تاسو ناخبره یې. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو هم د تل په شان خوښه شوې وي. ویډیو لایک کړئ، چینل خامخا سبسکرایب کړئ.